الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. قدرمندو محترم ورونو و دې ته حیران پاته یو چې دا زمانه ولې داسې بدله سوې ده او د زمانې دا خلک ولې په داسې یو رقم بل رقم باندې وژل کیږي او ولې داسې هر یو حیران دی د ژوند په چارو کې له سختیو سره مخ دی. خو د دې په جواب کې باید ووایو او هیڅ حیران نسو ولې چې دا ټول تاوان زموږ په خپل ځان کې دی، دا ټول د خپله لاسه راپېښ دي. ولې چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر لار باندې نه یو روان، د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې موږ منګولې نه دی لګولې، د هغه چې کم د ژوند اصول و موږ هغه نه دی عملي کړي او نه موږ د هغه سیرت لوستلی دی چې هغه څنګه ژوند کوي، د دنیایي ژوند یې کم حالت و، د ورورولي ژوند یې کم حالت و، د کورني ژوند یې کم حالت و، د ملګرو سره یې د ژوند کم حالت و، د الله تعالی جل جلاله سره یې په شریعت کې او په اسلام کې کم ژوند و کم لار وه. که موږ چیرې هغه سیرت مطالعه کو او په هغه باندې عمل وکوو نو دا ستونزې به بیا نه وي. هر مسلمان به خوشحاله وي، خوشحاله ژوند به لري او د ستونزو څخه به خلاص وي او آزاد ژوند به لري. نن راځو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لوړو اخلاقو څخه یوه نمونه راخو. هغه چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له درنښت او وقاره ډکه نوراني چهره لرله، آرام او درانه قدمونه یې اخیستل، پر لاره باندې به روان و نو مبارکې سترګې به یې تر اسمانه زیاتې پر ځمکه باندې ښه شوې ځمکې ته باندې کتل. په سلام اچولو کې به یې لومړیتوب کاوه، اول به یې چاته مسلمان ته سلام اچوه، بې اړتیا یې خبرې نه کولې او وینا به یې د الله جل جلاله په نامه باندې پیل او پای ته رسول چې بسم الله الرحمن الرحیم سره عبارت. خبرې یې ښکلې او درنې وې او یوه د ملغلرو په څیر باندې شمیرل کېده. کله هم په دنیوي شیانو کې نه غوسه کېده. نو موږ ته راسه چې ټوله غوسه او غضب مو په دنیوي شیانو باندې ده. په اسلام خو د اسلام په ارکانو، د اسلام په چې خلک توهین ورته کوي نو هغه جذبه په موږ کې نسته. او که د 5 روپو تاوان راورسېد دنیوي نو بیا به مو غضب سر ته رسېدلی وي. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خاصیت و چې د چا نه شخصي غچ نه اخیسته. نو آیا موږ په دغه باندې عمل کړی دی؟ نو ولې ګیله کوو چې په اسلام کې مو ژوند داسې خراب دی، خو په اسلام باندې مو عمل نه دی کړی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مو لنګونې نه دی لګولي، هغه باندې مو لاس نه دی نیولی، ځکه مو ژوند له ستونزو ډک دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که به خوشحاله و نو کښته به یې کتله او خندا یې صرف مسکا وه، کټ خندا یې نه وه. زموږ حال ته راسه، یو نوراني غوندې چهره یې درلودل. زما مور و پلار و ځان و مال اولاد یې چهرې ته قربان سي او د نرم طبیعت څښتن و او اساني یې خوښوله، اساني خوښونکی و. که به د 2 چارو ترمنځ د غوره واک ورکول سو نو تر هغه چې د الله جل جلاله نافرمانی نه وي پکښې اساني به یې غوره کوله، اساني به یې خوښوله.
لنډه دا چې یو وخت سوال وسو صحابه کرامو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وویل چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له اخلاقو څخه یو څه راته بیان که. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې تاسو قرآن کریم نه دی لوستلی؟ قرآن کریم د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق دا شمایل ترمذی لیکي او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اړه باندې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احسن د خلق و از روی اخلاق. دا هغه اخلاق جوړ وه زموږ څنګه اخلاق دي. د یهودو لوی لوی مشران او لوی رهبران د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاق باندې په اسلام باندې مشرف سوي دي. آیا موږ هغه اخلاق خپل کړي دي؟ هغه اخلاق لرو؟ د مدینی جهاد په دور کې صحابه کرامو د یهودو یو داسې مشر و، هغه د دوی ملک و، دنیادار شخصیت و، هغه یې راوست د مدني جومات په ستون پسې وتړی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې به د مدني جومات څخه کور ته تله نو یو ځل به یې پر هغه بندي باندې پوښتنه کوله چې څه حال دې دی. هغه به ورته وویل چې حال خو مې ښه دی، خو مایله که ته مایله کې زه خو دنیاداره یم نو غټه نیکي به در سره وکم، او که میله نه کې نو بیا به زما خپلوان تا سره حساب وکړي، ډېر خپلوان لرم. خو د دغې خبرې په جواب کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه نه ویل، غچ نه اخیسته، بلکې همداسې به ځینې ولاړی کور ته. دویمه ورځ بیا ورته رالی، پوښتنه یې ځینې وکړه چې څه حال دی؟ هغه ورته وایي چې حال خو مې ښه دی، خو ایله مې که میله کې نو نیکي به در سره وکم، دنیا به در کمه، خو که میله نه کې نو زما قومیان به حساب در سره کوي، داسې به دې نه پرېږدي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ده تر اخلاقو قربان سم، هغه به بیا ځینې لاړ کور ته. درېیمه ورځ بیا ورته رالی، وایي څه حال دې دی؟ هغه ورته وایي چې حال خو مې ښه دی، خو زه درته وایم چې مایله که نیکي در سره کوم، او که میله نه کې ما قتل کې خامخا به زما قومیانو خپلوان تا سره حساب کوي، زما غچ به در څه اخي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته وویل چې ایله یې کوي. صحابه حیران سوه چې دا موږ په یو سختۍ باندې راویستلی دی، د هغو ملک و مشر دی، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وایي ایله یې کوي. خو د صحابه کرامو ادب و، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر ته یې سرونه کښته وه، هغه سړی ایله کړ. سړی روان سو، له مدینې جومات ته بهر ووتی. صحابه کرام ورپسې سوه چې دا څنګه حال سو؟ خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي مه ورپسې کېږئ، بس پرېږدوئ، که یې خوښه یې ولاړ دې سئ، که نه یې خوښه بېرته به راوګرځېږي. څه وخت وروسته یو څه موده تېره سوله، دوی لا په مدینې جومات کې دي چې هغه سړی د باندې تللی و، په قرضه باندې چا نه جامې اخیستې وې او چېرته اوبه پیدا کړې وې، ځان یې صفا کړ، بېرته مدینې جومات ته رالی. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و مخ مبارک ته کښېنست او ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته کلمه راوښیه، په اسلام باندې مشرفه کېږم. سبحان الله سبحان الله. د صحابه کرامو په سترګو کې رڼې رڼې اوښکې رایله سوې. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته کلمه وښوله. هغه د یهودو ملک و رهبر په اسلام باندې مشرف سو. نو وروستی کې بیا ویل چې موږ ته خو خلکو ویله چې دا نبی نه دی، بلکې یو باچا دی، یو ملکي غواړي او مشري غواړي، خو ما چې ستا اخلاق وکتله او ستا نیک سلوک مې وکتی
نو راته معلومه او څرګنده سوله چې تاسو نبی یاست، د الله تعالی جل جلاله رسول یاست، نو زه ایمان راوړم او په ایمان باندې به مشرف یم. د هغه وروسته پر ایمان باندې داسې کلک ودرېدی چې پر خپلو قومیانو باندې غلا او نفقه بنده کړله، ځکه دی خو یو مشر و. هغه بیا په شکایت باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغله چې یا رسول الله ته خو موږ ته هر وخت دا نصیحت کوي او دا توصیه کوي چې صله رحمي کوئ، خو نن چې دغه زموږ مشر بندي سوی دی هغه پر موږ باندې غلا او نفقه بنده کړې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویله بیرته چې پر دوی باندې غلا مه بندوه، دوی ته خپله حق و نفقه ورکوه. محترمو، خبره دا کومه چې اخلاق او نیک سلوک، نیکه تربیه، نیک ژوند، که هغه د کورنۍ وي، که هغه د ملګرو سره وي، که هغه د ورونو سره وي، که هغه په عامو معاملو کې وي، که هغه د الله تعالی جل جلاله په اوامرو کې وي، که هلته انسان نیک اخلاق ولري او ښه سلوک او ښه ژوند ولري، له ستونزو به خلاص وي، کامیابي د دنیا او آخرت به یې په نصیب وي او د کامل ایمان څښتن به وي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، د مسند احمد حدیث دی، رسول اکرم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اکمل د مؤمنانو هغه څوک دي چې د هغو اخلاق ښایسته وي، او خیار بیا څوک وي، بهترین په د مؤمنانو کې هغه څوک دي وخیارهم لنسائهم، په کورني ژوند کې چې څوک غوروالي او ښه سلوک او ښه ژوند کوي هغه د مسلمانانو غوره خلک دي او خیار خلک دي. معززو، راځئ چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت مطالعه کو او هغه چې کم سره ته پرېږدي دي په هغه باندې منګولې ولګوو، په هغه باندې لاس ونیسو، هغه په ځان کې عملي کو، د هغه توصیه بل ورور ته وکړو، نو له ستونزو به خلاص یو، د دنیا او آخرت کامیابي به مو په نصیب وي، د کامل ایمان څښتنان به یو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.